په دغه پیغمبرانو کې یو پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام هم دی چې ابراهیم علیه السلام ته الله جل جلاله دا ډېر لوی شان ورکړی، ډېر لوی عزت ورکړی، ډېر لوی امتیاز ورته الله جل جلاله ورکړی، او داسې فضیلت الله ابراهیم علیه السلام ته ورکړی دی چې دغه فضیلت الله جل جلاله بل پیغمبر ته دا نه دی ورکړی. ابراهیم علیه السلام دا په عراق کې یو ښار بابل به ورته وي، او په دغه بابل کې یو علاقه وه، یو کلی او کوڅه. ابراهیم علیه السلام په دغه کلي کې پیدا شوی دی، او د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم تاریخ و او مشهور په اذر باندې و. ابراهیم علیه السلام د الله جل جلاله دا جلیل القدر پیغمبر و. تاسو ته مه وي چې الله جل جلاله دته یو عظیم الشان عزت ورکړی دی چې دغه عزت او مرتبه او شان او شوکت الله بل پیغمبر ته نه دی ورکړي. تاسو وګورئ ابراهیم علیه السلام په خپل پیغمبر د خدای دی، د ده چې کوم بچیان دي اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړه بچي هم د الله پیغمبران دي. بیا د اسحاق علیه السلام چې کوم بچی یعقوب علیه السلام دی هغه هم د الله پیغمبر دی. بیا د یعقوب علیه السلام چې کوم بچی یوسف علیه السلام دی هغه هم د الله پیغمبر دی. نو دا ډېر لوی عزت دی چې الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته ورکړی. نو ابراهیم علیه السلام باندې الله جل جلاله دا ډېر زیات امتحانات راوستي دي، ډېر زیات ازمایښتونه په ابراهیم علیه السلام باندې راغلي دي. دا یو خبره ځان سره یاده کړئ چې د الله جل جلاله د طرف نه په انسان باندې امتحان راځي، انسان باندې ازمایش راځي، خو چې د چا ایمان څومره درجه کې وي، د یو انسان ایمان دا ډېر کامل دی، د یو انسان ایمان دا ډېر مضبوط دی، نو هغه باندې د الله جل جلاله د طرف نه امتحان هم دا ډېر سخت راځي، ډېر سخت امتحان په هغه باندې راځي. د چا ایمان چې څومره درجه کې وي هغومره درجه کې الله پاک په هغه باندې امتحان راولي. یو انسان الله ته ډېر نږدې دی، انسان الله ته ډېر نږدې دی، د الله ډېر محبوب دی، نو هغه باندې د الله د طرف نه ډېر امتحانات راځي. سخت امتحاناتو کې دغه انسان ګیریږي، او الله جل جلاله دغه خپل بنده د دې امتحان په ذریعې سره د دې ازمایش په ذریعې سره ځان ته نور هم نږدې کوي، نور هم الله پاک دغه انسان ځان ته نږدې کوي. نو ابراهیم علیه السلام الله جل جلاله ته ډېر نږدې و. ټول پیغمبران دا الله ته نږدې دي، خو تاسو ته مه وایئ چې هر پیغمبر ته الله جل جلاله خپله درجه ورکړې ده، خپل عزت او خپل یو شان او شوکت الله پیغمبر ته ورکړي دي. نو ابراهیم علیه السلام ته الله یو عجیبه شان او شوکت ورکړی، او ډېر زیات امتحانات دا په ابراهیم علیه السلام باندې راغلي. لکه الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اے امتحان او ازمائشو کو په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب د الله د طرف نه په امتحان راغی، د الله د طرف نه په ازمائش راغی، بکلمات په یو څو کلمو سره، یو څو خبرو کې الله جل جلاله یو څو کارونو کې د ابراهیم علیه السلام امتحان اخلي. نو فأتمهن، ابراهیم علیه السلام دغه امتحان کې کامیاب شو، ابراهیم علیه السلام دغه امتحان پاس کو. ابراهیم علیه السلام چې کله پیدا شو نو لومبي امتحان، لومبي ازمایش، لومبي مقابله چې د ابراهیم علیه السلام راغلی ده، نو هغه د ابراهیم علیه السلام خپل پلار ازر سره راغلی ده. ازر دا د ابراهیم علیه السلام پلارو، او دا ازر د نمرود بادشاه یو خاص او نږدې سړی و. نمرود دا یو کافر ظالم بادشاه،
څلور کسانو په ټوله دنیا باندې هغه بادشاهي کړې ده. څلور کسان داسې تېر شوي دي په مخ د ځمکه باندې چې د هغوی په ټوله دنیا باندې دا بادشاهي وه. په هغه څلورو کسانو کې 2 کسان مسلمانان دي او 2 کسان دا کافران دي. مسلمانانو کې یو سلیمان علیه السلام دی او یو ذوالقرنین بادشاه. دوی په ټوله دنیا باندې دا بادشاهي او حکومت او کافرانو کې یو نمرود او یو بخت نصر.